بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو د پښتونخوا په ستورو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. نن په ټوله نړۍ کې 5 اکتوبر مانځل کېږي. 5 اکتوبر د استاذانو عالمی ورځ ده. ما ویل دا استاذانو عالمی ورځ ده زموږ په دې کلي سکول کې بیا په خوشه سکولونو کې ډېر استادان داسې دي چې ډېر لوی محنت کوي او ما غوښتل دا چې یاره د هغه استادانو انټرویو لازم په دې تاریخ باندې وکړو. نو نن اخونزادہ شبير احمد صاحب لراغلی یم کوم چې د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول پرنسپل صاحب دی. هغې سره ستړي مشي کوو. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. استاد جي درته زه کوم چې د استاد نوم په ما ډېر خوږ لګي. نو استاد جي لنډه شان پیژندګلي را سره وکړئ چې زما نوم اخونزادہ شبير احمد دی. څنګه چې تاسو وویل او زه بای برث په د 400 یم خو ټول عمر زما پېښور کې تېر شوی دی. بس دغې لحاظ سره د پېښور هم یم او زما پرایمري سکولینګ های سکولینګ پرایمري سکول ګورنمنټ پرایمري سکول تکیه سنگان اندرون شهر شوی دی. بیا هغې نه پس ما گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 پشاور شہر نے میٹرک کرو. گورنمنٹ کالج نے میں ایف ایس سی اور بی ایس سی اکڑا. اگر نہ پس آئی آر پشاور یونیورسٹی نے میں بی ایڈ ایم ایڈ کرے دے. پرائیویٹ ماں ایم انگلش میں کرے دے. بیا اگر نہ پس ایم اسلامیات میں کرے دا. ایم فل ایجوکیشن کے ماں نوابسی یونیورسٹی نے کرے دا. اور 1991 کے ڈپارٹمنٹ ایز ایس وی پوسٹ عالم زما فرسٹ اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ ہائی اسکول میں شخیل کے شو. اگر نہ پس بیا نمبر 3 کینٹ عدیزئی سردار گڑی نمبر 1 سٹی اخوناباد نوتیا قدیم او داوس موسی ستاسو کله کې موجود دي. ستاسو فیورټ ټیچر څوک و چې هغه تاسو ډېر متاثره وي او تاسو ویل چې زه د هغه په شان ټیچینګ کول غواړم؟ په سکول کې هر سیکنډري های سکول نمبر 2 سټي نه ما میټرک کړو. هغه وخت کې زموږ صلاح الدین صاحب زموږ یو ټیچر و ساينس ټیچر و. اوس هم حیات دی الله دې له ژوند ورکړي. بیا کالج کې اشرف صاحب دغه یو ډېر زبردست سټایل و د پړھائی ډېر اعتماد سره په هر لفظ باندې قابو کنټرول او دغه کوم ډیلیوري و ډېر ښایسته و. نو هغه نیچرلی چې کوم د استاد یو سټایل وي هغه په بچو اثر انداز کېږي او بچي خپله که هغې فیلډ ته راشي نو هغه بیا خود به خود کاپي کوي. نو دغه نقش زموږ په چې کوم ټیچینګ دی هغې کې الحمدلله شته. صحیح. دلته چې تاسو د سکول ته کله رالې موسی سکول ته بدلون تاسو غوښتو ماشاءالله بدلون راغلی دی که نه؟ زه بهتره خو به دای چې دا سوال تاسو زما د سکول د ماشومانو نه بچو نه کې والدین نه احتشام علي احتشام دا راته ووایه چې ته په کوم کلاس کې؟ زه جماعت نه هم کې. جماعت نه هم کې. په دې سکول کې د ټولو نه خوښ ټیچر دې څوک دی؟ طارق جمیل صاحب. طارق جمیل صاحب. د هغې څه وجه ده؟ تا سره ګپ ډېر لګوي که نه؟ ډېر ښه پوهیږي او نور هم ټیچرانو ښه پوهي خو هم ډېر ښه پوهیږي او زه پرې ډېر ښه پوهېږم. دې سکول کې چې دا کم پرنسپل دی اخونزادہ شبير احمد صاحب ستاسو خوښ دی که نه؟ او زما خو ډېر خوښ دی چې کله نه راغلی یم ډېر محنت کوي. موږ سره ایکسټرا پیریډ زما لید انګلش ګرامر اور سکول کې هم ډېر کار وکړو. تعمیراتي سټیج جوړ کړو. نور د سکول دا دغه ور سره بدل شو. سکول کې بزم ادب کېږي او کېږي محسوسومه ول چې دا تعلیمي بدلون دومره په اسانه نه راځي. دا سکول 1964 کې جوړ شو ایز پرایمري. 1965 کې میډل شو. 1983-84 کې دا های سکول شو. 2005 کې هر سیکنډري شو. په دې دوران کې هم د دې والدینو وینا ده مشرانو وینا ده چې دا ټیک د پرنسپلانو راغلي دي خپل کار به مې کړي خو بعضې ډېر محنت کوي بعضې د بل بوج هم اوچتوي. جاوید اختر صاحب زموږ مشر و او هغې ډېر زیات کار کړی دی. نو زموږ اوس خواهش دا دی او موږ کوو انشاءالله او بچي فیل کوي او زه به تاسو ته هم دا ووایم چې تاسو بچو سره هم خبرې کوئ. نو انشاءالله چې موږ په دې 3-4 میاشتو کې کم کار وکړو دا زه نه ګڼم چې مخکې شوي دي. صحیح. نن د ټیچر ډے ده ټیچر ورځ مانځلی کېږي. د استاد په معاشرې جوړولو کې څومره لوی کردار دی؟ بعضې سوال په سوال لحاظ سره خو ډېر اسان وي خو د هغې جواب باندې کتابونه لیکلی کېدی شي او جواب د هغې ډېر مفصل او تفصیل کېدی شي. استاد د معاشرې هغه کردار دی چې په هر روپ کې دی په هر شکل کې دی. مونږه
صرف استاد به دې ته نه وایو چې دی په یو تعلیمي اداره کې دی یا په سکول کې دی یا کالج کې دی یو خاص ډیزګنیشن سره ماشوم چې پیدا شي د غړومبه تربیت گاوي د مور کې گوي لومبه استاد یا استاد د بچي مور ده لار دی رونه خويندې دي دغه ماحول دی بیا دغه نه پاس د 15 یا د 2 کال په عمر کې چې دغه ماشوم پرایمري ته راشي دغه ټیچرز هغه په خپل لاس کې والي بیا دغه خپل کوشش کوي دغه نه پس ھائی اسکول هر سیکنډري کالجز یونیورسيټیز پر صورت د استاد کم کردار دی مسلمه دی د استاد نه بغیر اس هنر اس تربیت اس تعلیم ممکن نه دی نن چې موږ هر څه یو نن چې د ټول نړۍ چې کوم اقوام دي که چا ترقی کړې ده هم په دې وجه کړې ده چې هغې استاد د ډیو ریسپیکټ ورکړی دی عزت یې ورکړی دی او که څوک په تنزل دی نو هغه هم د دې وجې دی چې هغې د استاد اهمیت نه دی منلی استاد قدر نه دی کړی استاد له هغه مقام نه دی ورکړی نن زموږ په معاشره کې تاسو ګورئ 19-20 ګریډ کې پرنسپل استاد ریټایر شي که پروفیسر دی که سکول پرنسپل دی 16-17 یا خو لکه کته دغه دی هغه خو ضروري خبره ماشي حالات دغه چې زما 1920 ګریډ کې کم پرنسپل یا کم استاد ریټایر شي دغه هم په مشکله په دغه پنشن کې چرته 3 یا 5 عمر لو کور وي یا خپل لور یا خور زویله پکې یو وادو کې او دا دغه ټول اساسوي صحیح په بل طرف موږ ګورو چې په معاشره کې د سکردارونه دي کلرک به وي پټواري به وي تحصیلدار به وي دغه هغه ګریډونه نشته هغې سره چې کوم وسایل دي یا معاشره کې د هغې کوم ریکګنیشن دی نو دا د تباهۍ علامت دی او دا د دې دا ډېره غټه بدقسمتي ده او د دې د وجې زموږ قوم کله هم ترقي نشي کولی د انګریزان تاسو وختي افیر ما سره خبرې اترې کولې مونږ خپل ګپ لګو چې انګریزانو ترقي وکړه نو ترقي په څه وجه باندې وکړه مونږ سره د سیس کمې دی ټیلنټ مونږ سره ښه ډېر دی انګریز بنیادي طور پر هغه وایي چې علم د مسلمان میراث دی موږ هغه میراث خپل ایر که بیا انګریز دا پوائنټ دا نقطه راونیوله هغې زموږ علم واغسته علم پسې ساینس او ټکنالوژي پسې خالي د هغې ډېر علوم حاصل کړو تحقیق یې وکړو ریسرچ یې وکړو زده کړې وکړې انوینشنز یې وکړو او نن هغې موږ باندې دا د حکومت کوي د هغې د استاد اهمیت ومنل استاد له چې هغې کوم ریسپیکټ کوم معاشره د هغې معاشرې ورکړو د هغې د وجې نن د هغې قومونه ډېر مخکې تلي پرمختګ یې کړی دی او زموږ بدقسمتۍ نه چې کوم تھرډ ورلډ کنټریز دي یا پسمانده ممالک دي د استاد اهمیت نه دی منلی نه دی تسلیم کړی د استاد هغه عزت قدر او قیمت نه دی لګولې کوم چې پکار دی د هغې د وجې موږ پسمانده صحیح استاد جي دغه یو خبره د خلکو په ذهن کې ده خو زه یم چې دا تاسو لږه بدله کوي که مونږ زیاتر ماشومانو ته وګورو چې کوم استاد ډېر کار کوي د ماشوم ډېر نه خوښ نو دا خبره لږه واضحه کوي دا دې لحاظ سره به زه وایم چې د ماشوم ذهن هم دغه وخت کې ماشوم دی او دا د دې ماشوم نه به تپوس هله کې چې کله دې تعلیم پرېږدي عملي ژوند ته داخل شي 20-25 سال بعد 30 سال بعد بیا د ده نه تپوس وکړه چې یو فلانکي استاد چې تا یادو چې ته به ترې ډېر زیات تنګ وې یا ډېر زیات سختي یې کوله هغه لږ چې ډېر زیات کمزور یم او ډېر نالایق نه دی ویل پکار خو بهر صورت د خپل محنت نه کولو د وجې کمزوري پاتې شو هغه هم 10 کاله پس 20 کاله پس 30 کاله پس دا مني او دا تسلیم کوي چې زما دا استاد بهترین استاد و ما د قدر ونه کړ ما د تعلیم قدر ونه کړ ما د وخت قدر ونه کړ ځکه نن تباه نو زه وایم چې د دې خبرې څنګه به د دې مني نن سبا ماشومان چې یاره کوم استاد مونږ سره خواري کوي کوم مونږ ډېر وهي په سبق باندې هغه خو استاد دی زه یم چې دا دې کې به یو ځل بیا زه وایم چې د معاشرې ډېر لوی کردار کیدی شي والدینو ډېر لوی کردار کیدی شي صحیح مونږ کله هم کارپورل پنشمنټ یا جسمانی تشدد په حق کې نه یو صحیح کلم نه غواړو خو چې کوم شریعت وي او شریعت کوم خبرې ورکړي په هغې کې شک نه وي صحیح ماشوم دا وینا کیږي چې 2 کاله شي او د مونځ نه کوي د مونځ ترغیب ورکړي چې 10 کاله د مونځ نه کوي په هغې باندې د سزا ورکړي صحیح نو په اسلام کې سزا شته نو کله چې مونږ سزا پرېښوده مونږ ماشوم تباه کړ زمونږ لټریسي ریټ شرع خواندګي دومره فلحال نه دی مونږ دومره سیولایز دومره ایجوکیټډ دومره کلچرډ نه یو چې مونږ هر څه پرېږدو د مغرب تقلید وکړو او بچې مونږ شطرې بې مهار پرېږدو چې دته مونږ اسم نه وایو
دغه لحاظ سره چې کله په کور کې مور پلار په دې باندې دا سټینډ وانغسته هغه مور پلار به چې رابله استاد ته به چې دا بچی مې راوسته غوښه ستا ډوکې زما هغه بچی په ترقې دی هغې ترقي وکړه او زه تاسو ته بیا وایم په هر فورم یې وایم دا جرأت کومه چې نن هم زما هغه منسټران ډایرکټران هغه چارواکي چې هغه د کارپورل پنشمنټ خلاف دي د سختۍ خلاف دي نن که د هغې نه تپوس وکړې چې ستاسو فیورټ استاد څوک و هغه به تاسو ته هماغه استاد یاد کړي چې هغې سره ښه سختي کړې ده خو ایون وال ټکولې کړي دي مناسب به د الفاظ نه وي خو بار صورت نن هغه دا یادوي چې د هغه د وجې ولې چې دا دې عمر کې ذهن کچوي ماشوم ته پرېښوده فری دی که بالکل هېڅ قسمه سزا نشته نو دغې لحاظ سره دا ماشوم به بالکل کار نه کوي ځکه که والدین نه دا میسج میلو شي کمیونټي نه میلو شي ول چې دا کمپلینټس عام طور پر کمیونټي نه کېږي نو چې کمیونټي موږ سپورټ کړي هغې لحاظ سره مخکې راشي چې او استاد چې کوم لږه ډېره سزا ده معمولي تادیبي د عبرت دپاره سبق دپاره د هغه تربیت دپاره نو دغه مونږ ته په دې هېڅ اعتراض نشته حکومت هم په دې کې قانون سازي وکړي نو انشاءالله زه امید لرم چې دې سره حالت ښه کېدی شي او دا دې ماشوم کې ماشوم اوس هم ګڼي اوس هم درته پته ده چې دا استاد زما دپاره لګیا دی او د ده دا سختي هم زما دپاره ده ټیک شو خو هغه چونکې اوورال پرون ما دغه باندې تاسو هم ګورئ سوشل میډیا یو ځای بل ځای هغې باندې کته چې دا استاد کومه سختي ده هغه د مور پلار د مینې نه زیات اهمیت لري او زیات اهم دی ماشوم لپاره نو بهر صورت چونکې تعداد دلته داسې وي تعداد موږ سره زیات وي عام طور پر ایجوکیشن کوډ مطابق په یو کلاس کې ماشومان یا 25 یا زیات نه زیات 35 پکار دي 15 پکار دي موږ سره 80 100 پورې تعداد وي نو هغه لحاظ سره چې کله موږ د کم ممالکو یا کم ملکونو کاپی کوو یا هغه قوانین امپوز کول غواړو نو بیا پکار دی چې موږ هغه سہولیات هم ورکو چې ما سره په کلاس کې 25 یا 20 ماشومان وي نو انشاءالله ما ته به هېڅ ضرورت نه وي زما استاد ته به هېڅ ضرورت نه وي زبردست هر ماشوم ته به انډیویژول توجه میلاویږي او هغې لحاظ سره به هېڅ ضرورت نه وي چې هغه موږ غیر ضروري سختي وکړو 5 اکتوبر دی څه داسې پیغام ورکول غواړئ بچو ته استادانو ته معاشرې ته نو دا ټول خلک به تاسو ګورئ او دغه پیغام به زه یم چې خپلې کړي بیا پیغام خو زه به ضروري خبره لومبی چې کوم اختیارمند دي هغې ته کوم چې استاد ته عزت ورکړي استاد کو عزت دو ګریډونه مونږ نه غواړو مونږ مزید اسم نه غواړو استاد له عزت ورکړي ایجوکیشن په صحیح معنو کې دا پرایورټي کې دې له ترجیح ورکړي حکومت طرف نه دا ترجیح شي بیا د هغې نه پس زمونږ MP زمونږ MNA زمونږ څومره سینیټرز چې کوم دي په معاشره کې معاشرې ته زما دا خواست دی چې په معاشره کې د بدقسمتۍ نه بدماش چې د هغه عزت شته د هغه نه یره ترخه شته د شریف سړي عزت نشته د ایجوکیټډ کس نه یره ترخه نشته د هغه عزت ایون نشته زه به معاشرې ته دا ووایم چې ستاسو په معاشره کې په محله کې هر ځای کې هر استاد دی هغه له رسپیکټ ورکړي هغه لیډر دی هغه مشر کې او د هغې نه پس به انشاءالله یو صحیح چینج راځي مونږ دلته یو ډېر لوی عظیم انقلابي کار شروع کړی دی تاسو وکته او دا چې کوم ادارې وي دا په معاشره باندې اثر انداز کېږي انشاءالله چې تاسو به وګورئ دا زما د مسیزو موسازۍ او د سوریزۍ چې کوم بچي ما سره دي د خواوشه د پندو د غریب آباد ایون د هزارخانې که راځي تاسو به د دې په رویو کې د دې په هر لیاکړه وړه کې یو لوی فرق محسوس کړي انشاءالله بالکل ښکاري جي ډېره مننه د وخت راکول جزاک الله جي مهرباني ستاسو ډېره شکریه مهرباني قدرمنو کتونکو د ښکلی شان پروګرام یقینو که زما زړه ډېر زیات خوشحاله شو ځکه چې په دې سکول کې ما هم سبق ویلی او په دې سیټ باندې هغه وخت کې بل پرنسپل و خو نن چې دا کم پرنسپل ناست دی نو ډېر درد لري د ماشومانو دپاره په خپل زړه کې بس دا خلک دا استادان وقدروئ ویې نازوئ چې دوی مونږ نه خفه نه شي د دې زړه مونږ نه موړ نه شي چې هر چېرته اوسئ الله هم خوشحاله ساته تل بریالي اوسئ د لوی الله په امان